سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدی. نوموړي تېره ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي ناسته کې ویل امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په موخه دلته دیده دي او د وتلو په برخه کې باید یوه پراخه ډله ښکېله وي او دغه چاره هم باید په پوره ځیرتیا سره ترسره شي. نوموړي همدارس پړه کړه چې طالبان دمګړی د نړۍ د ټولو ترهګرو ډلو لویو مافیایي کړیو او جنایت کوونکو ډلو او پاکستان سره اړیکې لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بمباریو کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي افغان ځواکونو 2 شپې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز بمبار وکړ چې په څنګ کې په یوه کور کې پراته چاودونکي توکي وچاودېدل چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د نوموړي په وینا د دغه پیښې په اړه څېړنې روانې دي څو روښانه شي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او عاملین یې څوک دي. له دې سره سم ځایي خلک وایي په دې پیښه کې 3 مېرمنې 2 نارینه او 11 ماشومان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آلمان دفاع وزیر د افغانانو په مشرۍ او مالکه د سولې له بهیره د ملاتړ ترڅنګ وویل هیواد په دې بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورسولا فون در لین تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې چې په سویس کې د یوې نړیوالې ناستې په څنډه کې ترسره شوه د افغان ځواکونو د روزنې او وړتیا لوړولو په برخو کې د همکاریو د دوام ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هم د افغانستان د پراختیا په برخه کې د آلمان له اوږدمهاله مرستو او همکاریو مننه وکړه او په افغان سولې بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم او ارزښتناک وباله او د هغوی له همکاریو هم مننه وکړه. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو سکرتر جنرال جورجن سکاټ له ولسمشر غني سره په کتنه کې وویل انټرپول پولیس له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په دې کتنه کې چې تېر ماښام د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي ناستې په څنډه کې ترسره شوه ولسمشر غني هم په ډاګه کړه چې له انټرپول پولیسو سره د همغږۍ او همکارۍ له لارې کولی شو په جرمي اقتصاد کنټرول ومومو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان پولیسو لپاره تخنیکي همکاریو د جرمي اقتصاد او نشهیي توکو له قاچاقه د ترلاسه شویو تورو پیسو د مخنیوي او د پولیسو لپاره د روزنې د نوي نصاب د جوړولو په اړه هم بحث کړی دی. د افغانستان د تلپاتې پراختیا د ملاتړ په موخه له زیمنس کمپنۍ سره د همکاریو یو هوکړلیک لاسلیک شو. دا هوکړلیک تېره ورځ د سویس د داووس ښار د یوې نړیوالې اقتصادي ناستې په څنډه کې د ولسمشر غني په شتون کې د مالیې وزارت د سرپرست او د زیمنس کمپنۍ د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې به دواړه لوري د یوې جامع تګلارې پر جوړولو کار وکړي چې پر بنسټ به یې زیمنس کمپنۍ له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټنې په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا د ودې لپاره همکاري وکړي. ولسمشر غني د بخښنې د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې له ښځو او ماشومانو ملاتړ فعال بنسټونه زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر ماښام د سویس په داووس ښار کې ترسره شوه همدارس پړه کړه چې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ او د بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې د افغان حکومت پروګرامونه ډېر جامع دي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤل وایي د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کومي نایډو له افغانستانه د لیدنې غوښتونکی شو چې د ولسمشر له لوري هم هرکلی وشو. او د هلمند په دیشي ولسوالۍ کې د طالبانو 6 پټنځایونه له منځه یوړل شول. دغه پټنځایونه د مولوي سیف الله چې د 5 ولایتونو مسؤلیت لري اړوندو چې بلاخره څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې کشف او له منځه وړل شوي دي. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې پټنځایونو کې 55 ټنه چاودونکي توکي یو موټر بم او نور تجهیزات هم له منځه وړل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.